احمد مسعود د طالبانو حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې افغان جنو مکتبونه د نور پرانستل شي. هغه په مسکو کې یوې ناستې کې ویلي دي چې څو سوه ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو مکتبونه بند کړي دي. هغه له طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې دغه باید پرانستل شي ترڅو موږ زده کوونکو ته اړتیا لرو. دغه هیواد په ښځو باندې آباد دی، باید ښځې خپل مکتبونو ته ازادې کړی شي. موږ ډاکټران او داسې نورو ته اړتیا لرو. دغه باید خامخا له افغان جنو مکتبونه باید پرانستل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي اوس څه باندې 800 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او پوهنتون ته نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د مسکو په ناسته کې ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې وي چې د نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. په تاجکستان کې هم ځینو پخواني چارواکو تېره اونۍ د طالبانو حکومت پر ضد یو بنسټ په غونډه کې څرګندونې کړې وې. هغوی هم له طالبانو حکومت څخه دغه غوښتنه کړې وه چې افغان جنوب مکتبونه دې پرانستل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون یا هم کوم څه نه دي ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته د مهال چمتو کړی خبره د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.